السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول به راترک روغ او جوړ اوسئ. زه الدین شینواری یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېره زیات خوندوره ویډیو کې راغلی. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه درښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې موږ تاسو په واټساپ باندې د واټساپ په بیګرونډ باندې د خپلې خوښې تصویر ولګو. لکه څنګه دوستانو زه تاسو ته درښیم. ګورئ دوستانو، زه واټساپ ته راشم. ګورئ دوستانو، دغه دلته چې دی زما تصویر دی. که زه چا سره میسیج کوم که هر څه کوم، دلته زما خپل تصویر لګېدلی دی. که زه بل ځای ته ځم بل ځای ته ځم، ګورئ دوستانو دلته زه میسیج کوم، خو دلته په دې بیګرونډ کې چې دی زما خپل تصویر لګېدلی دی. نو څنګه کولی شو دوستانو دغسې تصویر موږ تاسو په ولګو او موږ تاسو د واټساپ بیګرونډ باندې که موږ تاسو چا سره میسیج کړو، که په هغه په ګروپ کې میسیج کړو، هغه په چا یو بل چا سره میسیج کړو، نو موږ ستاسو به په بیګرونډ باندې به موږ ستاسو د خپلې خوښې تصویر وي. نو هر څه نه مخکې دوستانو، که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست، تاسو تر اوسه هم معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو په ډېر زیات درنښت باندې هیله کوم دوستانو د ویډیو په سر خط باندې لیکل شوي سبسکرایب مې تاسو کلیک وکړئ. او په خوا کې کوم بیل نشان چې روزي په هغه باندې کلیک کړئ، په هغه باندې کلیک کړئ دوستانو. په دې سره به زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. نو دوستانو چې کله تاسو خپل واټساپ خلاص کړئ، ګورئ دوستانو زموږ ویډیو د دې په اړه ده چې څنګه کولی شو موږ تاسو د واټساپ بیګرونډ ته واټساپ لاندې موږ ستاسو خپل تصویر ورلګو. د دې لپاره به تاسو لومړی راشئ په دې درې ټکو نشانو باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړئ، دلته یې لیکلي چې وال پیپر، نو دلته به دوستان تاسو کلیک وکړئ. زه تاسو دا در وښیم. نو ګورئ دوستانو دلته تاسو کلیک وکړئ او ګورئ دوستانو دلته په دې درې ټکو نشانو باندې تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو ته راوځي چې وال پیپر، دلته به تاسو په وال پیپر باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو یو ګیلرۍ څخه یو تصویر ورته انتخاب کړئ. ګیلرۍ څخه تاسو هر تصویر ورته انتخابولی شئ. مثلا زه دا تصویر غواړم چې دلته انتخاب کړم. ګورئ دوستانو تاسو دا تصویر هم انتخابولی شئ او دا به سیټ کړئ. په سیټ باندې به کلیک کړئ. ګورئ دوستانو زموږ هماغه تصویر چې د سره راغی. ګورئ دوستانو تاسو دا تصویر چینج کوئ، بیرته په دې ټکو نشانو باندې کلیک کړئ او په وال پیپر باندې تاسو کلیک وکړئ او دلته په ګیلرۍ باندې تاسو کلیک کړئ او بیرته تاسو بل تصویر راواخلئ چې هر تصویر تاسو راغلی. دلته په سیټ باندې به تاسو دلته کلیک کړئ. ګورئ دوستانو دلته لیکلي سیټ، په دې سیټ باندې تاسو کلیک وکړئ او ستاسو په واټساپ بیګرونډ باندې بس تاسو د خپلې خوښې تصویر ولګي. او تاسو که هر چا سره میسیج کوئ، که هر څه کولی شئ تاسو په واټساپ بیګرونډ باندې بس تاسو د خپلې خوښې تصویر وي.